بسم الله الرحمن الرحیم. د کاربوکسیل ګروپ کې چې کله د سی او اړیکه ماته شي نو د هغې له امله د تیزابونو کوم تعاملات کوي. ګوره موږ مخکې ویلو چې سی د کومې اړیکه د اکسیجن سره او او ایچ، نو دا اړیکه چې ماته شي نو کوم تعاملات ترسره کیږي. نو په هغې کې یو مهم تعامل چې دی هغه د ایسټر جوړول دی. هغه چې موږ سره ایسټر جوړول دي چې په ایسټر جوړولو کې موږ سره اړیکه مانیږي. همدارنګه اسید هیلاید چې موږ کله غواړو جوړ کړو دې کې سی ډبل بانډ او چې دا ماتیږي. نو د اسید هیلاید مثلا اسید هینهایدراید، اسید هیلاید، دا ټول چې موږ سره دې کې سی ډبل بانډ او اړیکه چې د کاربوکسیل ګروپ ماتیږي. مثلا ما سره سی ایچ 3 دی، سی دوګونی اړیکه او او ایچ دی، او د دې ریاکشن زه مثلا د پی سی ال 5 سره کوم فاسفورس پینټاکلوراید سره، نو دلته دا اړیکه چې ده دا ماتیږي او ما سره سی ایچ 3 سی دوګونی اړیکه او کلورین راځي پلس پی او سی ال 3 پلس ای سی ال چې دا راځي موږ سره دا تولیدېږي. خو که زه پی سی ال 3 سره هم د همدې ریاکشن وکړم پی سی ال 3 سره او دا زه واخلم 3 موله اسیدیک اسید، 3 موله اسیدیک اسید زه واخلم، نو بیا ما سره 3 موله اسید هیلاید جوړیږي، 3 موله او H3PO3 جوړیږي، H3PO3 جوړیږي. همدارنګې که موږ د دې تعامل کو د SO2 Cl وبخښئ SOCl2 سره SO تاینایل کلوراید سره SOCl2 سره که موږ د دې تعامل کو نو په دې وخت کې موږ سره بیا د سی او د او اړیکه چې دا ماتیږي سلفر ډای اکساید جوړیږي پلس HCl. نو دې کې دا اړیکه چې دی موږ سره اسید هیلاید کې همدارنګه اسید انهایډراید هم دغه شان دی، ایسټر هم داسې دی چې دې کې سی ډبل بانډ او اړیکه چې دا چې کېږي موږ سره دا موږ سره ماتیږي. مثلا که موږ کاربوکسیلیک اسیدونه واخلو صحیح ده او موږ د امایډ سره د هغې ریاکشن وکړو امونیا سره، نو ما سره په نتیجه کې څه راځي مثلا سی ایچ 3 او دې ریاکشن موږ وکړو د امایډ سره، نو موږ سره امونیم اسیټیټ راځي سی ایچ 3 سی دوګونې اړیکه او او ان ایچ 4. دلته خو اړیکه لا ماته شوې نه ده لکانو صحیح ده، خو که دا موږ هیټ کو تودوخه دې له ورکو دې نه اوبو مالیکیول وځي او موږ سره اسیډامایډ چې دی دا په لاس راځي. نو دې کې موږ سره دغه اړیکه چې سی ډبل بانډ او اړیکه چې ده دا موږ سره څه کېږي دا موږ سره ماتیږي. همدارنګه که موږ دوه تیزابي مالیکیول دوه کاربوکسیلیک اسیدونه واخلو 2 موله صحیح ده 2 موله موږ واخلو او دې نه موږ دوه تیزابي مالیکیول د دونه موږ 2 مالیکیول اوبه لرې کړو، یو مالیکیول اوبه وبخئ او د اوبو لرې کوونکي چې د فاسفورس پینټاکساید دی دله موږ په تودوخه ورکړو، ما سره اسید انهایډراید چې دی دا په لاس راځي، اسید انهایډراید دا په لاس راځي اوبو مالیکیول چې دی ازادیږي. مثال په توګه که ما سره اسیدیک اسید دی دا اسیدیک اسید دی ما سره
او همدې شرایطو کې که زه د دې تعامل وکړم نو ما سره اسیدیک انهایډرایډ چې دی دا په لاس راځي. اسیدیک انهایډرایډ پلس یو اوبو مالیکیول. اوبو مالیکیول مالا څوک جذبوي؟ P2O5 چې دی فاسفورس پینټاهایډرایډ چې دی فاسفورس پینټاکسایډ چې دی دی موږ سره چې کوي دی موږ سره جذبوي. همدارنګې که موږ د دې تعامل وکړو الکول سره اسټریفیکیشن یې وکړو نو که موږ اسید واخلو کاربوکسیلیک اسید او د دې ریاکشن موږ وکړو د الکول سره دی ده نو دې ځای نه به الکول جوړ شي او دې دپاره موږ استفاده کوو د چا نه H2SO4 نه موږ استفاده کولی شو ACl نه موږ استفاده کولی شو نو موږ سره به ایسټر جوړ شي او دې ته موږ یو ایسټریفیکیشن دی ده د ایسټر جوړول عضوي تیزاب او الکول تعامل کوي موږ سره ایسټر جوړوي RC ډبل بانډ O R زبر مثال که زه اسیدیک اسید واخلم CH3 C2 کونی اړیکه OH جمع الکول واخلم ایتایل الکول واخلم HO C2H5 تیزابي محیطي موږ سره H2SO4 لکبله یا د ACl لکبله نو ما سره CH3 C2 کونی اړیکه O C2H5 دا په یاد ولرئ چې دغه اکسیجن چې دی دا د الکول نه راځي موږ سره پلس اوبه موږ غواړو چې دغه الکول په لاس راوړو CH3 ایسټر په لاس راوړو CH3 C2 ګونې اړیکه O C4H2 آسان د اکسیجن نه مخته چې دی دا الکول ځان سره ونیسه ښه نو ما سره به راشي HO C4H2 دا بیوټانول دی ښه دې ته موږ چې یو بیوټانول 1 بیوټانول دی او د دغه دپاره به څه وکړو تیزاب دپاره نو CH3 C2 ګونې اړیکه او دې سره به زه څه یو ځای کړم OH نو دې په نتیجه کې تیزاب په شتون کې ما سره به دا جوړ شي. زه غواړم چې دا بل په لاس راوړم مثال په توګه C6H5 CH2 O C2 ګونې اړیکه او H دا زه په لاس راوړم. ګوره هلکانو اکسیجن چې چا سره دی نو دا به ګوره داسې ونیسي C6H5 CH2 OH دی دا برخه نه ده دا ستا دا شو سره د H یو ځای کو پلس او د عام مخته چې دا ما سره تا سره فارمیک اسید دی چې دی تا سره دا ستا فارمیک اسید دی نو هغه به راشي موږ سره H C2 ګونې اړیکه او دې سره OH یو ځای کو نو فارمیک اسید او بنزایل الکول چې تعامل وکړي نو دا مرکب چې دا موږ سره په لاس راتلی شي.